یو زنانه ده د هغې په باره کې راځي د هغې نوم مریم دی ښه مریم عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه لارې باندې روان دی لارې کې ګوري یو زنانه ده نو هغه پوه شي چې کېدی شي دې ته څه مسله وي لار دې خطا شوي نو بعض وخت کې ضرورت وخت کې ته داسې څه دی کې تپوس کول یا خبره کول یا لارې کې چې کوم دی زنانه ده او دارنګې ګاډي نه ورته وشي ده نو بعض وخت کې چې کوم دی هغه ته اوچتولی شي موقع ماحول ته به ګورې ښه نو عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه تپوس یې هغې نه کوي سلام یې وکړو السلام علیکم سلام یې وکړو جواب مخې نه راغی سلام قولا من رب الرحیم تا باندې د الله تعالی سلام دی وي سلام راغی خاص سلام جواب ناشنا راغی قرآن نه راغی وی دې ځای کې ته څه کوې ای خورې دې ځای کې څه ګورې جواب راغی ومن یضلل الله فما له من هاد چانه چې الله تعالی لار خطا کړي نو هغې ته به لار څوک وښیي ذهن کې خیال ساته تعلق یې خاص الخاص ښه عام روجدار خاص روجدار خاص الخاص کوشش کوه چې شی پاس ښه خاص الخاص روجدار دارې چې د هغه تعلق هغه الله سره وي ښه نو دې ځای کې ستا څومره ټایم وشو چې دې ځای کې ته سورت مریم چې کوم دی دې نه جواب ورکړو که ته ګوري نو دا سورت نوم دی سورت مریم دی الله تعالی فرمایي ثلاث لیال سویا زنانی جواب ورکړو ثلاث لیال سویا دریش پی وشلی دریش پی دې ځای کې زیما او تقریبا دا دریش پی کېږي دا سورت مریم نه جواب ورکړو وی ته خوراک سکاک لپاره دا څه کوي نو دا آیات بل مقام ته ولوستو هو یطعمنی ویسقین هغه ذات چې کوم دی هغه ما باندې خوري او هغه ما باندې سکي وی موږ لپاره دا څه کوي یعنی دې ځای کې موږ لپاره د څه کوي نو قرآن پاک بل آیات ورستو سورت نوم دی سورت مائده فتیمموا صعیدا طیبا صفا خاوره ده نن وبشتره مسلمان ملا ماته ده موږ ته چې کوم دی با چې کوم دی هغه نه موږ لاړ شي بهرحال مریم زنانه ده نو هغه څه کوي یعنی لارې کې ناسته ده او با بزرګ چې کوم دی دا ورسره خبرې وکړي چې ستا څومره ورځې وشلې ثلاث لیال سویه فتیمموا صعیدا طیبا موږ کومه صفا خاوره ده په دې باندې تیمم وما او دارنګې عدس کو موږ کومه وستا اولاد شته که نشته نو سورت کاف نه صاف جواب ورکړه خاطر لسمه سپاره ده المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال اور اولاد د دنیا چمک دمک دا الله تعالی مال را کړ دې آیات نمبر 46 ته خاص سورت کاف ته قرآن ته ګوره دې کوم ثواب دی دنیا چمک د وجابو نمونه سدي نو سورت مریم نه بیا جواب ورکړه واذکر فی الکتاب ابراهیم ووهبنا له اسحاق ويعقوب سورة مريم لها واذكر في الكتاب ابراهيم يوم ابراهيم لها ووهبنا له اسحاق ويعقوب وكلم الله موسى یعنی زنانی خپل دغه لپاره نمونه دی شوغه چې دا زما د زامنو نمونه دیغه بزرګ ایران چې جما بچه د زنانه دا پکې نه دا خزانه ده بهرحال ودا سولې دا سولې ته اخلا ذاتت لیشما هغه بزرګ چې کوم دی سولې زنانې ته ورکړه زنانه چې کله خېږي ناسازي دی هغه بزرګ خیال شغه بزرګ خیال شو نو سورت نور نه آیات وی سورت نوم دی سورت نور اتلسمه سپاره ده قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم دا سورت نور دی سورت نور وایا مؤمنانو ته چې خپل نظر دی کوساتي یعنی خپل نظر کوساته زنانه چې کوم دی هغه ته وختله دا بزرګ مخ کړي او دا زنان چې کوم د دې سولې باندې دا زنانی نوم ساجن کراغه د دین مریم دی او د بزرګ نوم دی عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه وما سره خلاص کا کې تنظیم شته کته خلاص کا کای نو ما سره تنظیم شته راغي وی واتم الصيام الى الليل سوره بقره نه جواب راکړ چې روزه نیسی نو شپې پوری مراد دارې چې زما روزه ده سفر کې را روزه نیول لغه وی خدای باندې دا خو سفر دی او ته په سفر باندې لیکن کته چرته روزه نیوي نیسی نو دا خو بیا هم یعنی څه مسله نشته رستو بیا هم نیول شي وی الله تعالی فرمایلی وان تصوموا خير لكم نفلی روزه ده وان تصوموا الله تعالی خو اجازه را کړ دې لیکن وسره الله تعالی دا هم فرمایلی که سفر کې ته روزه نیسی وان تصوموا خير لكم
کتاسو روجا 19 سفر کی اجازت ته چې روجا خړلې شي هوایي جهاز کې رواني سفر آسان دی روجا کته خوري خړلې شي لیکن خدای پاک فرمایي وان تصوموا کو روجا دیونی ولا خیر لكم دا ډیره غوړه ده ودا خو سفر ته روجا یعنی ځکه سما چې دا غورواله دی بهترواله دی ما کې یو قافله راغله پای کې تموان لګیدلی نو دغه نمونه واغسل आवाज وکړو وستا زامنو ډیپټي کما یو ده نو دی هغه هر خبره د قران نه وه خاص الخاص روزدار هر خبره دی الله سره دومره مینه وا چې د الله کتاب نه بغیر بل څه خبره نه کوي نن کوم نه څوک د بوځي کې د قران یو سورۃ موږ نه راځي افسوس خبره ډېر کسان دا چې د قران پاک ویلې نو بیا چې کوم دی دایر کړ دی چا قران کې ير نو دی هغه نشته خیر او قیامت پر ورځ بشي دی راګیر بیا وته ته پته لګي ښا نو ډېر داسې دي ګیرج کې کار کوي ښا ډېر حافظان داسې دي ګیرج کې کار کوي بعض من خدای پاک بیا ډېر زیات سخت کار کوي چې دومره وزن بیا بل څه نه اوچتي ښا که سزا کې چا د بدو لګي ویل یو بل څه زیات واچو ول قران پرې خېری دا طالب دی انور د بدو لګي چې دا حافظ دی یو بل څه ول زیات واچو نو بیا دمر څوک ترس نه کوي ښا ولکه دا عظیم دولت عظیمه خزانه دا د پرې الله نو لہذا اوس دنیا کې چې کوم دی دا حالت دی بهر حال आवाज یو کو دغه ځای کې وستاد زامنو سټیپټی دا او بالنجم هم يهتدون قافلی مشران دي نو دې بزرګ کوم دی आवाज کو یا ابراهیم یا موسی نو چنو جوانان راوتل هغه سره چې خبره اترې وکړي لاغوم د قران نه خبرې کولې قران نه خبرې کولې نو تاسو چې دا څه وجه ده تاسو د قران نه خبرې کوي لاغو سورته انفطار نه جواب ورکړه سورته انفطار کته ګوري نو دا درشمه سي بارا ده وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ موږ ځکه د قران نه خبرې کوو چې سکیورټي والا مقرر دي خاوګو باندې فرشتي ناشتي دي ناغو زمونږه یعنی نیکیانی لیکيخه چې قیامت راشله نو موږ ته به سکیږي یعنی عملنامه موږ ته ملاويږي سورۃ انفطار دا وګورئ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ قران تاسو ځکه خیمه چې اوریدلو کې ثواب دی قران کتلو کې ثواب دی کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون نو زموږ دا خیال څه کوي چې قیامت پر دې چې کله موږ عملنامه راکې دا سه عملنامه کتاب وي نو چې موږ کلاو کو دی ویخ نه واخلا اخره پوری غاړي کې ټول قران لیکلی ښه دا زموږ خیال دی نو بیا زنانی چې کوم دی سورته کاف آیات وي چې دا ململ لپاره د روټي تنظیم کوي او سورته کاف آیات وي فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا لار شه د لپاره د روټي تنظیم کوي د ململ لپاره لیکن څنګه خوراک صاف سترا خوراک تم خیال کوا چرته ہوٹل کی پیښلی نو صفا خوراک خا ولیاتی أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا صفا سترا خوراک یا یو ہوٹل ته لاړې لاول نه تبوس کوا تا به یو پیاله چیز کړي سو به سې 1500 بالله کا نو بیا وته اریانی نو مخ کې تبوس کو څه دې کې خار کې پیښ شلی نو ته بزان کې ویخه کله شلې پیښ مخ کې به ته ویخ نو بیا با تا ته پته ولګي چې دا چی پیاله په 1500 ولا کې بسودا نو پلیټ به بیا په څومره مني نو لہذا خیال ساتل پکار دی نو د دې وجه نه ورته وی چې لاړ شه صفا سړی نه وټل نو صفا سړی نه خوراک راړه اکثر دی وټل د تاسو لاړ شي نه لوخي وینځي او نه لاسونه وینځي شوړې موړې سره سیدا کوي خلک روټي خوري خمازي سره دوی هغه د زمانو او کیته طریقه نو بس هغه ناشتي او خلاص کا کوي نو له حاله کې چرته ډیر مجبور شلی روټي خوري نو فلک صفا ونه ګورا آی کی روټي خورا دا قران تعلیم دیغه ايها ازکا طعاما فلياتكم برزق منه لاټ چې سبا او دا آیات چې کوم د اصحاب کاف ویل دي هغه چې کله 309 سال ودو او د خوب نه بیدار شل نو هغه څوک یو مرګره بازار ته ولېګو چې لاټ شه لیکن دا چې سړی نه خوراک راړه چې صفا سترا خوراک او وخت د غیر الله په نوم باندې چې کوم دی حلالو وکولا نن هم ته بازار کې شی لکه سم نظم نه وي بس سر ته جدا کوي تا د بدن نه لګي سوچ ته خبرېږي ار سي ته جدا کلمی ته وختلی بڼې ته وختلی سر ته جدا کړي بیغه تعالی ته لکه یو شی راځي نو خیال ساته فليذكر ايها ازكى طعاما زنانو لپاره خیال ساتل پکار دي تروڑا بل دي لاسونه مروڑا تروڑې کې شی نشته بسم الله نه وایغه بسم الله یا عدس نه شیطان سره قص نه نو بیا برکت نه نسو خوګواله ویغه نو خیال دې ساتل پکار دي موږ ټول لپاره دې کې ترغیب دی نو چې کله هغه ململ روټی راړه هغه ځای پورې خلاص کاټ نه کومه سو پورې چې تاسو ما د علمي ویلې چې دا زنانه د څومره وخت نه د قران نه خبرې کوي
دا خو زنانو د قرآن خزانه ده. دا به چې دا موږ مجبور کړو صلیح کاله کېږي چې د دې هر خبره د قرآن نه ده. صلیح کاله نو دې ته ویل کېږي زنانه د قرآن خزانه. دې ته ویل کېږي خاص الخاص روزدار. یو عام روزدار دی، یو خاص دی، یو خاص الخاص دی. اوس الټرساوند راوته پوره د دنیا. اوس هر انسان چې کوم دی په خپل رزلټ په خپله وکړي چې آیا زه کوم یو روزدار یم، عام روزدار یم، خاص روزدار یم یا خاص الخاص روزدار یم. لہذا هر مسلمان لپاره یعنی کوشش کول پکار دی. خاص الخاص چې کوم دی داسې دانی چې د وړو کې مالګه وي، وړو کې مالګه نه ښکاري. داسې کسان به چې ډېر کم کوزوي چې د هغه زړه د الله نه سوا بل چا طرف ته توجه د هغه نه کېږي. لیکن کم از کم د دویمې درجې کې هر مسلمان لپاره چې د خاص روزدار شي دې کې ځان راویشتل پکار دي چې د خپل جسم تمام اندامونه، لاسونه، غوږونه، خوله، ژبه، سر دا ټول چې کوم دی د ګناهونو نه محفوظ او دارنګې بچ ساتي. الله تعالی دې موږ له صحیح طریقې سره عمل کولو توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ.